بالاخره له 20 ورځو ورکېدو نه وروسته زلاله هاشمي چیرته وه، څه یې کول او له چا سره وه. که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. زلاله هاشمي چې یوه افغانه سندرغاړې وه چې د ستاره افغان کې دویم مقام اخیستی او له هغه ځای څخه ډېره زیاته مشهوره شوه. څو ورځې مخکې د هغې په اړه باندې په سوشل میډیا یو خبر خپور شو چې هغه له کور څخه تښتېدلې ده او یا هم چا له کور څخه تښتولې ده. خو اوس د افغانستان یوه بله مشهوره سندرغاړې آریانا سعید راغله او ویې ویل چې زه له زلاله هاشمي سره په تماس کې یم، هغه له خپل کور څخه په خپله تښتېدلې ده. د آریانا سعید په ځواب کې د زلاله هاشمي خاوند په لایف راغی او ویې ویل چې نه، هغه له کور څخه نه ده تښتېدلې بلکې له کور څخه چا تښتولې ده. او ویې ویل چې آریانا سعید دروغ وایي، هغه زما له ښځې زلاله هاشمي سره هیڅ قسم رابطه نه لري او تر اوسه پورې د زلاله هاشمي په اړه باندې هیڅ معلومات هم نشته، حتی دا معلومات هم نشته چې هغه ژوندۍ ده او که مړه. په سوشل میډیا د زلاله هاشمي ځینې ویډیوګانې او تصویران خپاره شوي دي چې پکې ښکاري هغه له بعضې چینلو او یا هم د بعضې تلویزیونونو سره مصاحبې او یا هم مرکې کوي. دغه ټولې ویډیوګانې او تصویران هم ایډیټ شوي او دروغ دي، خو اصل حقیقت دا دی چې زلاله هاشمي تر اوسه پورې له هیڅ چا سره هم تماس نه دی نیولی او نه یې هم تر اوسه د مرګ او ژوند څه معلومات شته. درنو لیدونکو، تاسو د زلاله هاشمي د ورکېدو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.